زما محترمو سامعینو مسلمانانو ورونو خويندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره تعلق ساتل د ایمان یو برخه ده، ځکه زمونږ او ستاسو شریعت او دین دا جوړ د دوو خبرو نه دی، قرآن او حدیث نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې فرمایي: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. ما تاسو ته دو شیزونه پرېښودل، یو د الله کتاب او دویم زما احادیث، زما سنت طریقې. تاسو به چرم ګمراه نشئ که دا دواړه مو راټینګ کړل. نو د دې وجې نه زمونږ او ستاسو د علماو لکه څنګه چې د قرآن سره یو ښکلی تعلق دی او پاتې شوی دی او وي به انشاءالله هم دغه شان زمونږ او ستاسو د دین د امامانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو سره هم یو ښکلی تعلق دی.